ابراهیم سمیع الله اعلام یم د جادویي سهار څنګه پیل کړو په دویمې برخې باندې تاسو په خدمت کې یم. د انسان بدن هر عضو که هغه سترګه دی، که هغه لاس دی، که عقل دی، که هغه روحیات دی، که هغه د عمومي جسم دی، په انسان باندې حق لري او د هغه حق باید سړی په ښه ډول ادا کړي. ویل کېږي چې یو کس یو روحاني کس ته راغی، ورته ویل چې زه غریب یم، هیڅ نه لرم. هغه ورته ویل دا څه وایې، یو شی به خو لرې؟ هغه ویل نه، هیڅ شی هم نه لرم. بیخي کور ته مو راشه ولاکه هغه چا خبره موږک مو کور کې په ټاپ سره تېرېږي، هیڅ شی هم نشته دی. وایي دغه سترګې دې زه درنه په 10,000 ډالره اخلم. هغه ویل زه خو یې نه ورکوم چې 15,000 هم راکې نه درکوم، 20,000 هم راکې نه درکوم. ویل ښه لاس درنه. خو همداسې د بدن هغه عضو یې چې دی ورته حسابولی، نو ډېر لوی قیمت شو، یا 1,00,000 ډالرو هم پورته شو. نو روحاني کس ورته ویل ته خو مخکې ویل چې زه هیڅ نه لرم، اوس چې زه در سره سودا کوم او ته سودا نه کوې. یعنې انسان ته خدای پاک چې کوم نعمتونه ورکړي دي، ډېر لوی نعمتونه ورکړي دي، او کله چې دا خراب شي دي جوړول او نوي اخیستل اول خو شارټ دي، په مارکیټ کې نه پیدا کېږي، ځکه دا چې دي په هغه لیمیټډ ایډیشنز کې راځي. او د دوی انسان باندې دا لازمه ده چې دغه ټولو حق باید ادا کړي. زموږ همکاران عموما په دفترونو کې چې کله لیدل کېږي عصباني وي، غوسه وي، ځینو مامورینو سره خو خبره نه کېږي، که خبره دوه خبرې ورسره لاندې باندې کوي نو هغه خبره تر ګریوان نیولو پورې رسېږي. یو دلیل دا دی چې موږ خپل سهار صحیح نه پیلوو. هغه ځینې کسان به مو لیدلي سهار کې یو ډوډۍ خلک رانیولې وي، د دفتر خواته را روان وي، سهار چای مو چې دی ولاکه صحیح سهار چای وي. د اوس وخت ما یو سروي د هند په باره کې لوستله چې د هند شفاخانو ویلي وو چې تازه زیاتره د قلبي ناروغیو مریضان چې خلک باور کوي چې باید سپینګیري وي، هغه ډېر ځوانان دي. او یو دلیل دا دی چې ځوانان ولې په قلبي ناروغیو باندې اخته کېږي، یو پوره خوب نه کوي. نو که چېرته تاسو خوب مکمل نه و، نو تاسو ژوند به مکمل نه وي، تاسو هغه عمر به مکمل نه وي. یعنې یو انسان چې په اوسط ډول باندې 80 کاله 70 کاله عمر وکړي، هغه کسان چې بېخوبي ډېر زیات وي، کېدای شي هغوی ډېر زیات عمر ونه کړي، هغوی په قلبي ناروغیو اخته شي، په ذهني اختلالاتو اخته شي. نو که غواړئ چې صحیح عمر یو څوک ولري، باید خپل وخت خپل هغه خوب چې دی په ښه ډول سره ترسره کړي. اوس خوب په ښه ډول سره وشو، نو د سهار کې به راجګېږو څنګه، هغې په باره کې مو 15 سټپه چې وو په تېرې ویډیو کې مو تشریح کړه. اوس راځو ځینو شیانو ته چې باید ورباندې ډسکس کړو یا خبره ورباندې وکړو. یو فارموله دی چې ورته ویل کېږي سیورس. دغه سیورس چې دی دا اکرونیم دی، یعنې هر حرف چې دی ځان ته معنا لري. اول ایس چې دی د سایلنس په معنا دی. کله چې سړی راجګ شي نو سمدستي دی ټوپ نه اچوي، چې لکه یو وارې ټوپ واچوي د خپل تخت نه زر بس قدمونه شروع کړي. یو څه چې کله راجګ شو خپل هغه تخت کې دی یو څو دقیقو لپاره چې دی آرام کینی. دغه آرامي چې دی یو کس ډېر زیات سکون ورکوي، او دغه سکون چې دی لکه که دا په مسلسل لکه د 15 دقیقو لپاره وشي، دا تقریبا د مکمل ورځې د سکون سبب ګرځي. یعنې ټوله ورځ به کس چې شوي آرام وي. دویمه چې دی افرمیشن دی تلقین په معنا دی. کله چې سړی خوب نه راجګ شو، آرام کېنسته، نو ځینې مثبت جملې دی ذهن کې راولي. مثبت جملې د ذهن کې راولي چې انشاءالله نن ورځ به مې ښه تېرېږي، انشاءالله هغه راپور چې راسپارل شوی دی هغه به ډېر فوق العاده توګه ترسره کوم، او انشاءالله نن ورځ به مې چې وي هغه به د نورو ورځو څخه ډېره زیاته متفاوته وي. دا تلقین دی. یعنی سړی باید مثبت جملې په خپل ذهن کې تاو راتاو کړي، یا د مثبت کوټیشنز چې دي پوزیټیو کوټیشنز هغه د ذهن کې راولي. لکه که چېرته یو سړی مثلا مونږ کله چې دفتر ته ځو، نو یو همکار مو ډېر راکوږي، مونږ یو ځل ورته وایو چې اوهو
د مخ د یو څه تور شوی دی، د سترګو لاندې د یو څه رنګونه پیدا شوي، تورواله پیدا شوی دی، ولا نن بېمزې ښکاري. یو دوه درې ځلې دی چې ورته وویل هغه سړی چې څه کېږي خپله بېمزې کېږي، مریضېږي، هغه توروالی ورکې نور هم اضافه کېږي. خو که هغې ته دې وویل ماشاءالله نن د نورو ورځو نه ډېر ښکلی ښکاري، نن خو چې دی ډېر مثبت تغیرات درکې راغلي، هغه نوره هم مثبت انرژي اخلي. نو افرمیشن مطلب دا دی چې سړی باید خپل ځان ته مثبت جملې تلقین کړي، او دا مثبت جملې چې دي دې سبب کېږي چې یو سړی هغه ټوله ورځ چې دی په ښه ډول ورباندې تېره شي. درېیمه خبره چې دی ویژوالایزیشن دی. دغه ویژوالایزیشن چې دی تصویر راوستل دی. مونږ باید کوشش وکړو په خپل ذهن کې مثبت تصویرونه راولو. لکه که اوس مثلا یو سړی ځان سره د ماڼیو جوړول پیل کړي چې یاره زه به داسې دنګه ماڼۍ جوړوم که نه، نو دنګه ماڼۍ چې دی دال الف نون ګاف نه دی، باید هغه د دنګې ماڼۍ تصور چې دی هغه باید په ذهن کې چې شي هغه باید راولي. او دغه د کلمو بدلول په تصویرو باندې یو ښه والی دا دی چې هغه سړی په پراکټیکلیټي باندې یا په عملي بودن د هغه کار باندې چې شی کېږي یقیني کېږي. یو قسم هغه عین الیقین باندې شی چې شی کېږي بدلیږي. ویژوالایزیشن یعنی هغه شیان چې تاسو غواړئ چې ترسره کړئ هغه باید مجسم کړئ په خپل ذهن کې. او که د شعر و شاعري خبره شي، هغه شاعر لس نمرې اخلي چې هغه په خپل شعر و شاعري کې ډېر زیات تصویرونه ولري، یعنی د کلمات داسې استعمال کړي وي چې هغې کې تصویرونه وي. بله خبره دا دی چې کله په خیر عبادت مو وکړ، ځان مو فرش کړ، راجګ شولئ، اکسرسایز دا ډېر زیات مهم دی. لکه یو 10 قدم اخیستل، نیم ساعت ورزش کول، ځینې عادي حرکات دي چې هغه باید سړی ترسره کړي که نه. زه یو ځل قزاقستان کې وم، د قزاقستان د شوروي د وخت یو وزیر ډېر مشر سړی و، سپین ږیری سړی و، هغه سره مو ملاقات و. نو کله چې ملاقات خلاص و نو ما ورته هغه چې خپله راغلی و، نو داسې ما احساس وکړ چې هغه موټر نه لري. نو ما ورته ویل چې مونږ کولی شو تا ته خپل موټر درکړو یا چې دی هغه د اوبر له لارې نه تا ته ټکسي ونیسو. هغه ویل نه 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 زه نه غواړم چې په موټر کې لاړ شم، ما موټر شته دی خو زه پیاده ګرځم، ځکه ما ته ډاکټر ویلي چې زه باید د ورځې 12,000 قدمه واخلم. نو وایي تر دغې غونډې پورې چې زه راتللم ما 8,000 قدمونه اخیستي وو، نو 4,000 قدمونه مې چې شي دي پاتې دي، او د دغې غونډې نه تر کوره پورې چې ځم هغه 4,000 قدمونه مې پوره کېږي. نو ما ورته ویل ماشاءالله ته خو ډېر زیات ځوان یې. دی دومره عمر بیخي زیات و، ډېر زیات و. نو دا چې ځوان پاتې شوی و، لکه ډېر زوړ سړی و، ځوان چې پاتې شو یو دلیل دا و چې هغه اکسرسایز کوه، او موږ باندې د ډېرې لټۍ له وجې چې دی دغه اکسرسایز باندې شوی دی. ما خېټه هم ګورې ډېره زیاته لویه دی، خو دا د قرنطین ورځو کې ما مسلسل 15 دقیقې تمرین شروع کړی دی، او انشاءالله دغه تمرین به 15 نه 20 او 30 دقیقو پورې چې شی کوم ډېروم. بل پنځم چې دی هغه آر دی، ریډنګ. مونږ باید مطالعه وکړو. په سهار کې مطالعه بیل خوند کوي، او بل سهار کې مطالعه کول چې دی جذب قوت ډېر زیات دی. هر شی چې تاسو لولئ هغه ذهن ته څه شی کېږي ډېر زیات جذبېږي. که تاسو د ورځې په جریان کې مطالعه وکړئ هغه په هغه اندازه د جذب وړتیا د ذهن نه وي لکه څومره چې سهار کې، ځکه سیستم ټول فرش وي، ریډي وي، خستګي رفع شوي وي، اټ جسټ ټیکس. نو ته باید کوشش وکړې چې ذهن ته انپوټس ورکړې او هغوی چې شی کې ریکارډ کړي. نو هغه که تاسو قرآن شریف مطالعه کوئ، که هغه چې دی بل نور کتابونه دي، هر څه چې دی، خو مقصد باید چې وشي مطالعه وشي، ځکه هر کار چې موږ کوو هغه باید موږ د ډیولپمنټ یا د انکشاف چې شی وګرځي سبب وګرځي. او آخري خبره دا ده چې سکریبنګ دا دی چې موږ باید یادداشت واخلو، یادداشت نوټ واخلو. د چی شي نوټ واخلو؟ دغه سهار کې چې دی سړی ته ښې آیډیاوي ذهن کې ورځي، ښه کنسپټونه ورځي د انجو خلکو خبره. نو دغه کنسپټونه چې دي، دغه یادداشتونه چې دي، دا باید یادداشت واخیستل شي. یا ځینې مشکلات دي چې تاسو تېره ورځ ورسره مخامخ شوي وئ، شپې مو ورباندې فکر کړی وي، د هغې لپاره په سهار کې ډېر زیات ښه حلونه سړی چې دی په ذهن کې را پیدا کېږي. نو هغه حلونه باید سړی چې شي کې یادداشت واخلي. دویم دا دی چې خپل ریویو لیسن هغه غلطي چې سړی نه په تېرې ورځې کې شوي یا په تېرې هفتې کې شوي، په هغوی باندې چې دی یو مرور سړی باید وکړي، یا هغه خپل عمومي پلان چې دی هغه د مرور لاندې ونیسي. او آخري خبره دا ده چې باید حد اقل
مونږ باید د خپل هغه پیشرفت څومره پیشرفت مو کړی دی، نن ورځ مو د تېرې ورځې څخه څومره بدله دی یا غواړو څنګه یې بدله تطبیق کړو، هغه لارې چارې باید سړی چې دی ځان سره یادداشت کړي او لکه ولیکي. نو که دغه خدای دې وکړي چې دغه شیان چې مو ویل دا چې دی ورو ورو یې په تطبیق باندې پیل وکړئ. که چېرته مو په ژوند کې دغه ویډیو په واسطه کوم تغییر راغی نو خپله کیس سټډي هغه قصه چې دی له ما و نورو دوستانو سره شریک کړئ چې هم ما د تشویق سبب وګرځي او هم د نورو دوستانو د تشویق سبب وګرځي. که ویډیو مو خوښه شوې له نورو دوستانو سره حتمي نو شریک کړئ. ډېر زیات مننه.